تړلو ښایسته جانان شلام زده جانان راشي شکیل او د مجانان. دا په مرکز ګردیز کې هغه دارالایتام دی چې لسګونه یتیمانو ته پکې د عصري او دیني زده کړو سربیره د سپورت اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. دا په دوو برخو کې په زده کړو بوخت دي چې یوې عصري علوم دي بلې دیني علوم دي. د پکتیا ولایت د ورزش ریاست په همکارۍ په دغه مرکز کې د یتیمانو لپاره د فوټبال سیالۍ په لار اچول شوي دي. هدف دا دی چې یتیمان هېڅ کله ځان داسې ځان ونه ګڼي چې دوی څوک پاملرنه نه کوي، او زموږ ټول پلان همدا ده چې دوی ته ځانګړې پاملرنه وکړو. موږ ډېر خوښ یو چې دلته موږ ته د زده کړې امکانات برابر شوي، همدارنګه موږ ته د سپورټ امکانات هم برابر شوي.